ورور دا سوال کړی دی چې د ماسپښین یا د مازدیګر لمونځ کې درنه اخرني 2 رکعاته پاتې شي نو دا به څه رنګې راګرځولی شي؟ جواب دا دی چې یو د جمهور مذهب دی یو د احنافو دی. جمهور علما وایي ما ادرکت مع الامام فهو اول صلاتک. کم ځای نه چې د امام سره د لمونځ را لاندې کړلو دا ستا لومبنۍ حصه ده. ستا د امام سره اخرني 2 تش رکعات را لاندې کړل دا د امام اخرني دی خو ستا لومبني شو. چې ستا لومبني شو نو د دې نه پس چې ته 3 رکعاته پاسېږي نو هغه به تش وکړې ځکه دا ستا لومبني 2 ستا شوي دي او بیا چې 2م رکعت کې نو هغه هم تش وکړې. دا جمهور علما وایي. احناف وایي تا چې د امام څخه کومه لمونځ را لاندې کړی دا ستا اخرنی دی او کومه چې درنه فوت شو هغه د لومبنۍ حصه فوت شوې ده نو هغه لومبنۍ حصه به ورسره ډاکه وکړي. دا د احنافو مذهب دی. نو د ماښام په لمونځ کې چې کله ته 1 رکعت را لاندې کې د امام سره نو احناف وایي اخرنی دی وشو لومبني 2 پاتې دي نو بیا به پاسېږي اخرنی یو خو دې وشه که نه پابسې کې 1 رکعت به وکړي نو بیا به بل رکعت وکړي نو ګویا ستا لمونځ الټه شه. اول دې 1 وکړه بیا دې 2 وکړه. طریقه خو دا ده چې اول خلک 2 وکړي بیا 1 کوي که نه خو دوی وایي نه ستاسې د امام سره اخرنی رکعت را لاندې که اخرنی دې وشو لومبني 2 پاتې دي لومبني 2 به اوس داسې کې چې 1 رکعت به وکړې ډایرکټ به پاسېږي بل رکعت ته نو ستا د ماښام لمونځ ګویا الټه شه. دا د احنافو طریقه ده. جمهور علما وایي نه د امام سره تا د ماښام 1 رکعت را لاندې کو د امام د وجې نه به اوس قاعده کوي ځکه چې امام قاعده کوي که نه. بیا دې ورور دا هم خبره هم کړې ده چې تا ته لا لمونځ پاتې دی خو د امام سره په قاعدې کې نه د عبده رسولو پورې به لمونځ وی او که نه به وی. جواب دا دی چې ټول لمونځ ووایه سلام خالي مه ګرځوه نور ټول لمونځ ووایه د امام په تابعدارۍ کې. احناف وایي د عبده رسولو پورې به وی خو د دې قول غلط دی په پیغمبر درود ووایه دواګانې مو غواړه. دا خو لمونځ دی او د الله تعالی سره چې دی نو مناجات دی او د خپل رب دربار ته ورننوتلی یې څه پکې وغواړه. او که قیاس ته خبره واړی نو بیا خو د عبده رسولو پورې مه وایي ځکه د 1 رکعت ته پس خو قاعده نه او تا خو امام سره 1 رکعت را لاندې کړو چې 1 رکعت یې را لاندې کړو نو ته چې دا قاعده کې دا د امام د تابعدارۍ د وجې نه کوي چې کې عبده رسولو درود ټول لمونځ ووایه. نو جمهور علما وایي چې 1 رکعت دې د ماښام اخرنی لاندې کو ډایرکټ به پاسېږي بل به امام سلام وکړه او ته به پاسېږي بل رکعت به وکړي دا به ډاک وکړي بیا به قاعده وکړي بیا به پاسېږي 1 رکعت وکړي بیا به قاعده وکړي ګویا 3 رکعات او 3 قاعدې شو. داسې طریقه شو. یو قاعده د امام د تابعدارۍ د وجې نه شو. البته امام مالک وایي طریقه د جمهور غوره کوي چې د امام سره د کومه لمونځ را لاندې کو دا ستا لومبنی لمونځ دی. د مازدیګري 2 رکعاته دې را لاندې کړل او که د ماسپښین اخرني 2 رکعاته دې را لاندې کړل دا ستا لومبني شو. وروسته چې دا کومه 2 کې که نه نو دا ډک وکړه. که تش رکعتونه ته ډک وکړې دا جایز دي دا ناروا نه وي. تش رکعتونه که د چا نه ډکه مو شي خیر دی خو ډک به تش نه تش دې ډک وکړل نو خیر دی په دې کې څه مسله نشته. نو په دې کې غوره قول موږ ته دا ښکاره کېږي چې کوم جمهور علما وایي ځکه حدیث د بخاري کې راځي ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. کومه لمونځ هم چې را لاندې که هغه وکړئ خو چې کومه درنه فوت شو هغه پسې پوره کوي. اتمام لفظ هله راځي چې بنیادونه څه نه څه به راشوي دي. خلک وایي پور ما شروع کړی اتمام یې زما ورور وکړو. اتمام څه ته ویلی کېږي چې د مخکې نه چې دی نو څه بنیاد او قواعد یې ښودلی شوي د پاسه پې لاړ شي او وروسته یې پسې ته پوره کې. نو دلته لفظ د تمام راغلی د رسول الله یو لفظ له به اعتبار ورکړي تمام باندې العمل راځي چې مخکې بنیاد پسې د پاسه لاړ شي. نو لہذا بل دا دی یو دلیل خدا شو. دویم دلیل دا دی یعنې د دې خبرې نه استدلال شو چې د امام سره کومه لمونځ هم را لاندې کا خو وکړئ چې کومه درنه فوت شو هغه پسې پوره کوي. دا د نبي علیه السلام حدیث دی د هغه اتمام پسې وکړئ.
نو اتمام ویل کېږي په شیز باندې چې د مخکې څه کار شوی دی اوس پې د پاسه لاړ شي اول حصه شوي ده اوس پسې نور لګوه او احناف ګویا داسې کار کوي چې اول چې دی نو چت لګی او بیا پسې بنیاد خېږي نو دا کېږي بیا پسې قواعد چتې داسې خو نه کېږي بل دا دی چې تکبیر تحریمه دی په منځ کې راولي او تکبیر تحریمه خو په ابتدا کې ځکه چې دی وایي د امام سره د کومه مونځ رالاندې که دا ستا اخرنی شه نو ستا تکبیر تحریمه منځ له راوسته او تکبیر تحریمه چې دی دا د مونځ په ابتدا کې نه په منځ کې نو دا بلم چې دی نقصان جوړی دی او بل د ماښام مونځ بالکل الټا کوي ماښام مونځ داسې دی چې په آخر کې چې دی نو یو رکعت دی او دیو په اول یو رکعت وکړو بیا یې پسې ړومبني دوه وکړل دا یې بله طریقه شوله چې ګویا مونځ الټا شه والله اعلم طریقه دا ده